کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. تاسو ټولو ته د مرګلې په دې لمن کې اوس موږ صحیح ویلو چې دا د مرګلې لمن ده. تاسو ټولو ته د نړیوالې پښتو ټولنې لړخه د زړه د کومې تود هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو چې راغونډ شوئ په څه باندې، په پښتو او پښتونولۍ باندې. موږ دا ټولنه په 2004 کې هم په دې اسلام آباد کې مونږ جوړه کړې وه او اجمل خټک بابا د خدای پاک وبخي ما ته مخامخ ویلي و چې دا تر دغې مرګلې پورې دا زموږ وطن دی. نو مونږ به اکثر وایو چې مونږ په خپل وطن کې یو او په دې کې به د پښتو او د پښتونولۍ خبره کوو. نو مونږ نړیواله پښتو ټولنه وټاکله چې د پښتو کلتور، د پښتو ادب او د پښتنو تاریخ په دې به خبره کوو، په دې به پروګرامونه را جوړو، په دې به ملګري یو بل سره کینو او په دې به کوشش کوو چې په دې باندې به څه نه څه هغې ټایم سره او وخت سره به کوو. 20 کاله دا ټولنه خپل وجود لري او په دې کې ډېر لوی لوی پروګرامونه شوي دي. په دې کې د کتابونو چاپ شو، د هغې مخکتنې وشوې، مشاعرې وشوې، کلتوري ماښامي وشو. موږ پکې پوهه ډېر لوی لوی پوهان راوستلي وخت په وخت هغې ملګرو سره خپلې رایې هغې شریکې کړي دي. نن څه موده بعد موږ دا محسوسه کړه چې داسې یو انفارمل د خپلو ملګرو سره کینو او په نوې انداز کې نوې پروګرامونه هغه شروع کړو. نو یو پروګرام موږ او د هغې 2 کړۍ هم شوې. فخر افغان ایوارډ موږ شروع کړو او هغې کې دا چې موږ یو خپل یو کس لا په یو هغې پروګرام کې چې هغې ته موږ هغه وایو چې دا د پښتنو اتل دی، که هغه هر څانګې سره وي. نو هغې پروګرام کې موږ هغې یو مشر لا هغه درناوي ورکوو، هغه لا د پښتنو د لوی لیډر په نوم باندې، د یو لوی اتل په نوم باندې فخر افغان ایوارډ هغه ورکوو. دغه شانو سره مونږ وایو چې زمونږ کم کامي داسې خلک دی چې د کام دپاره ژوند کوي او هغوی زمونږ نه جدا شي، نو د هغوی تعزیتي ریفرنس به یې هغوی به یادو، دغه خپل لارښودان. نو دغه پروګرامونه هم مونږ پیل کړي دي او ورسره د ځوانان ډېر زیات ضروري دي چې ځوانان او مشران دي یوځای شي. نو دغې ځوانانو دپاره پکې مونږ کوو چې یاره د سیلګرۍ یو سلسله نن مونږ چې کوم دا زمونږ میټینګونه مونږ وایو په دې کې به کوو چې مونږ وایو چې پښتونخوا زما وطن دی. نو د پښتونخوا وطن چې کم شتمنۍ دي د دې ښایست دی دا به دنیا ته ښیو. نو په هغې کې مونږ وایو چې مونږ به د ملک احمد بابا د هغه د مزار نه شروع کوو انشاءالله او هغه د دې نوې پښتونخوا بانی و. نو د بابا د مزار نه به مونږ د پښتونخوا د سیلګرۍ آغاز کوو او پښتونخوا به خلکو ته ښیو چې پښتونخوا کې څه دي، پښتونخوا کې چې کم ښه تصویر دی نو هغه به تا ته مې چې هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی، نو وران تصویر نه صحیح تصویر د پښتنو او د پښتونخوا دا به نړۍ ته ښیو چې دلته څه دي او دلته ځوانان څه کوي، دلته کرونده څه ده، دلته کې هنر څه دی، دلته کې غرونه، ابشارونه، سیندونه دي. نو دا مرګله کې مونږ دغه خپل یو میټینګ راوغوښتی و چې په دې باندې خبرې وشو چې دغه به څنګه کوو او څنګه به دا خپل وطن خلکو ته ښیو، څنګه به خپل چې کوم زمونږ لیکوالان دي که د هغوی لیک دی یا زمونږ هنرمندان دي د هغوی هنر دی یا زمونږ شاعران دي ادیبان دي د هغوی لیک، ورسره چې کوم زمونږ تاریخدان دي د هغوی نه به تاریخ زده کوو. ځینې خلک موږ سره سلیم لالا دی، موږ سره داسې نورالامین یوسفزی صاحب دی، نور مشران دي چې د هغوی په سینو کې زمونږ د لرغونې تاریخ هغه دی. نو هغه لرغونې تاریخ هغه چې را روان دی نه چې هغه هم مونږ ډاکومنټ کړو، هغه د نوې نسل ته د هغه خپل تللې زمانې هغې هم مونږ دي ته هغه ووایو چې یاره هغه تللې زمانو کې مونږ سره څه وو. ځکه چې د انسان پیژنګلو د هغه په ډډ کوټلي باندې کېږي او د هغې هغه چې ستا تاریخ سره او ستا سره څه داسې دي چې هغه تا منفرد کړي. نو دغه د هلو ځلو دپاره موږ راغونډ شوي یو
او نن زه دا ووایم چې موږ نن د ډاکټر جواد صاحب په کوربتوب کې د مرګلې په لمن کې ناست شو. ډاکټر جواد صاحب زموږ د اسلام آباد ارګنایزر دی او د دې چې کوم د وفاق نو د ده په مشرۍ کې دا زموږ ټول دلته ځوانان مروان او زموږ تنویر او حسن او زموږ نور چې کوم ملګري دي دی ټول دلته کې کار هم کوي، دلته کې خپل کاروبارونه، خپل نوکرۍ، خپل سبقونه هم وایي او ورسره دی دلته کې د پښتو او د پښتونولۍ هغې چې کوم سمبولز دي هغې ژوندي ساتلي دي. نو نن تاسو وګورئ په اسلام آباد کې ثوابۍ جوړه کړې ده، په اسلام آباد کې د پښتونخوا رنګ جوړ کړی دی. نو ډیره زیاته مننه کوو د ډاکټر جواد صاحب او د هغې د ټولو ملګرو. نن زموږ کوربتوب ډاکټر جواد صاحب کوي او زه د امزوي او د ټولو ملګرو په مشوره او ځایي چې نن زموږ د دې غونډې مشر میلمه یو وختي تصویر کوم شانواز تصویر او نور زموږ ملګري دي خبره کوله چې موږ سره په دې اوسنو کسانو کې داسې څوک موږ ووایو چې یو لیکوال دی چې هغه منټو دی پښتنو نو هغه وایي چې هغه زموږ زه چې نوم واخلم نو چې تاسو ورله دا د لاسونو په پلکاټ وکړئ د ننني پروګرام د دې غونډې مشر میلمه فهیم باچا دی او دغه زموږ د پښتنو منټو دی، دغه زموږ د ځوانانو دا په ځوانانو کې داسې یو ځوان دی او تاسو یقین وکړئ عجیبه خبره ده چې حمزوي ماته ووایي چې فهیم باچا را روان دی نو دې کې ډېر ملګري حسن تنویر دی فهیم باچا پیژني او نقاب خو موږ فهیم باچا سره په لومړي ځل ملاقات کو خو موږ ته داسې نه ښکاري چې موږ په لومړي ځل ملاقات کو موږ وایو چې فهیم باچا سره موږ هر ورځ ملاویږو. نو د نننۍ غونډې زموږ مشر میلمه زموږ ډېر محترم فهیم باچا دی او خدای دې وکړي چې زموږ دا نننۍ غونډه دا داسې غونډه وي چې موږ د را روان وختونو دپاره چې کوم موږ ګامونه اخلو چې د هغې حوالې سره ستاسو رای راشي او موږ سره دلته کې یو داسې مشران هم دي، داسې یو مشر دی چې ځوان مشر دی. موږ سره زموږ امتیاز لالا راغلی دی. نو امتیاز لالا داسې یو زموږ مشر دی چې زموږ ارګنایزر دی پښتونخوا او هلته کې چې څه هلې ځلې تاسو یقین وکړئ چې زما د امزوي نه مخکې امتیاز لالا نو موږ ورته خان لالا وایو. خان لالا داسې موږ سره مشر ځوان دی چې زموږ نه مخکې نو هغې هم راغلي د هغې نه به هم څه خبرې اورو او د امزوي حوالې سره یو خبره کومه او بیا د دې چې کوم مشران زموږ سندرغاړي راغلي دي هغې هم شکریا هم ادا کوم د هغې نومونه به مو واخلو چې امزوي زموږ دا ټولنه چې وه دا به ووایو چې دې زنګ غوندې والی و، دې زنګ اغستی و ځکه چې ډېر ټایم موږ د دغې ټولنې پروګرامونو کې یو ډېره لویه ګیپ راغلی وقفه راغلې وه. نو زه ډېره زیاته مننه کوم د دې خپل کشر مخامخ ورته نه وایو خو نن ستاسو په مخ کې ورته وایم چې امزوي یقین وکړه چې موږ اوس په تا باندې ویاړ کوو او فخر کوو چې داسې کشران د خدای پاک هر چاله ورکړي چې د مشرانو چې کم کارونه هغې نشي کولی په هغې کې د مشرانو نه 2 ګامه مخکې روان دی. نو ډېره زیاته مننه کوم او دا چې کم زموږ استاد راغلی دی میراب ګل استاد میراب ګل ممن صاحب او د سره زموږ نور چې کم نوم مې غلط جی وزیر خان او دا دواړه ملګرو ته او شباب زموږ دلته کې کوربرې د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی راغلي دي او نور زموږ څومره ملګري چې راغلي دي ستاسو ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دا ماښامې نور هم ښکلي شي او دا زموږ چې کوم راغونډ شوي یو او دا غونډه نور هم بختوره شي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه.